السلام علیکم زه ایملیار ساجد یم تاسو ته ښه راغلاست وایم دا د کورل را دریمه ویډیو ده په دې ویډیو کې به موږ او تاسې عملا کورل را ته ور داخلیږو او د هغه له انټرفیس سره بلدیږو چې هغه کې موږ سره څه شیان موجود دي همدا ډول یو څه بیسیک اپشنونه پکې تشریح کوو چې امپورټ څنګه کولی شو ایکسپورټ څنګه کولی شو او سیوس په دې باندې خبرې کوو غوښتل مې چې تاسو ته کورل را 2020 تدریس کړم خو یو څه ستونزو له وجې ومه نشو کولی چې هغه په خپل کمپیوټر کې انسټال کړم نو د هغه پر ځای مې تاسو ته کورل را 2019 یا 2019 راوړی چې دواړه ډېر سره ورته دي ډېر کم فرق پکې راغلی یوازې هغه ډیزاینونه د هغو بدل شوي باقي ټول سره ورته دي تاسې کولی شئ د دغه کورل را 2019 د کورس څخه ډېره ګټه واخلئ د دې نه لاندې چې کوم کورل را نور ورژنز دي که تاسو دغه ورژن په ښه طریقې سره زده کړئ نو کولی شئ په هغه کې په اسانۍ سره کار وکړئ نو زړه مه تنګوئ د کلاس ویډیوګانې پرلپسې ګورئ کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ او که مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ وخت نه ضایع کوو او ځو خپل درس شروع کوو نو کورل را به انسټال کړئ انسټال کولو نه وروسته به تاسو سره دغسې یو آیکن جوړېږي ډیسکټاپ باندې که چېرته ډیسکټاپ باندې تاسو نه ښه نو تاسو کولی شئ سټارټ منیو ته راشئ او دلته هغه سرچ کړئ سرچ کولو نه وروسته به ډبل کلیک وکړئ او یا هم رایټ کلیک کړئ اوپن باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به دا کورل را خلاص شي نو چې کله تاسې کورل را خلاص کړئ کورل را به تاسو سره په دغه یو سیستم سره خلاصیږي دلته چې کوم موږ سره دی لومړنی هغه د کورل را خپل بیسیک اپشنونه دي چې دلته موږ سره که تاسې انټرنیټ سره وصل یې نو دلته به تاسو سره د اپشنونه خلاصیږي چې کې دغه ورژن کې موږ سره څه نوي دي او د دې یو څه لرننګز دي هغه کتلی شي او ګیلري دی او څه عکسونه چې په همدې کې جوړ شوي هغه تاسې دلته کتلی شي له هغه نه وروسته دلته موږ سره څه تیار جوړ شوي ټمپلیټس دي او دلته موږ سره نیو ډاکومنټ اخیستلو اپشن دی که چېرته تاسې مخکې کورل را کې کار کړی وي تاسو فایل سیف کړی وي نو تاسو کولی شئ اوپن ډاکومنټ باندې کلیک کړئ او له دې ساحې څخه هغه امپورټ کولی شئ او که چېرته تاسو ټمپلیټ سیف کړی وي نو تاسو کولی شئ خپل هغه ټمپلیټ خلاص کړو هغه کې تغیرات راولي ټمپلیټ موږ سره داسې وي لکه تاسې یو ډیزاین مخکې نه تیار جوړ کړی وي هغه مو از ټمپلیټ په کورل را کې سیف کړی وي ځکه بعضې مثال کې تاسو د تصدیقنامو درکړم که تاسو یو ځای کې کار کوئ چې هلته خلکو ته تصدیقنامې ورکوي او تاسو تیار ډیزاین کړی وي نو تاسو دا به ټمپلیټ کې ثبتوئ ځکه هغه کې یوازې نوم بدلیږي او باقي هر څه هماغه وي ټمپلیټ به اړول کېږي نوم بدلیږي او بېرته هغه وړه پرنټ کېږي نو دا مونږ څنګه کولی شو آینده کې کلاس کې وایو خو دې ځین تاسو کولی شئ چې هماغه ټمپلیټ چې تاسو جوړ کړی سیف کړی هغه خلاص کړو په هغه کې تغیرات راولي د نورو شیانو سره فلحال زمونږ کار نشته دی زمونږ کار نیو ډاکومنټ باندې دی چې مونږ څنګه کولی شو نیو ډاکومنټ واخلو نو دلته مونږ سره غټ اپشن دی نیو ډاکومنټ تاسو کولی شئ په دې باندې کلیک وکړئ او یا هم کولی شئ دلته راشئ مونږ سره د پلس چې کوم آیکن دی په دې باندې کلیک وکړئ او له دې نه علاوه تاسو کولی شئ دلته راشئ نیو ډاکومنټ لپاره په دې هم تاسو کلیک کولی شئ اپشنونه ډېر زیات دي مونږ سره یا هم کولی شئ چې فایل ته راشئ او دیز نه نیو ډاکومنټ واخلئ او یا هم ساده طریقه موږ سره کنټرول ان دی کنټرول ان سره به تاسو سره نیو ډاکومنټ راځي نو زه راځم پر دې باندې کلیک کوم کلیک کولو سره یو ځای به موږ سره دغسې یوه وړه وینډو خلاصیږي په دې وینډو کې به د ډاکومنټ اړوند معلومات ور اضافه کوو لومړی موږ سره د نیم دی تاسو به ډاکومنټ لپاره نیم لیکئ مثال د ورته ورکوم ډیمو له هغه نه وروسته پریسیټس به تاسو انتخابوئ بای ډیفالټ دا موږ سره تیار کورل را انتخاب وي له هغه نه وروسته موږ سره نمبر اف پیجز دی څو صفحې دغه یو ډاکومنټ کې تاسې غواړئ که چېرته تاسې کتاب ډیزاین کوئ یا مجله ډیزاینوئ نو معلومه خبره ده هغه کې موږ سره صفحې ډېرې وي نو تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه صفحې اضافه کړئ فلحال زموږ یوه صفحه پکار ده نو موږ صرف همدغه ون پرېږدو که پرایمري کلر موډ دی کوم رنګونو نه زیات استفاده کوئ لکه څنګه چې موږ مخکې کلرز باندې غږېدلي یو که تاسو هغه ویډیو نه وي کتلی تاسو کولی شئ هغه ویډیو وګوره د کورل را فکر کوم دویمه ویډیو ده لومړنۍ دویمه ویډیو ده چې پر هغه کې موږ تاسې پر کلرز غږېدلي وو چې کلرز څه دي موږ سره سیموایکه چې ته ویل کېږي آر جی بي چې ته ویل کېږي نو تاسو کولی شئ هغه ویډیو وګورئ له هغه نور څه به ستاسې کوم کنسپټ چې دی هغه به خلاص وي خو صرف دلته دومره ویل غواړم که چېرته تاسې ډیزاین د سکرین لپاره کوئ نو تاسې به آر جی بي انتخابوئ که تاسو په دې نیت راغلی چې موږ به ډیزاین د پرنټ لپاره کوو نو ام واي کې به انتخاب کړئ
له هغه نه وروسته موږ سره پیج سایز دی د ځینې یو څه مشهور سایزونه تیار ورکړل شوي تاسو کولی شئ هغه انتخاب کړئ لکه موږ سره i4 دی 3 دی 2 i5 دغه مشهور سایزونه دي دې نه علاوه نور هم موږ سره ډېر زیات دی چې تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ او یا هم مینولي خپله دې ځینې کولی شئ چې پراخوالی او اوږدوالی ورته ورکړئ دا موږ سره میجرمنټ ټولز دي یعنې د اندازې واحدات دي انچ استعمالوي ملي متر استعمالوي بیکاز استعمالوي پوینټس دا پکسلز هر څه دلته تیار موجود دي سانتي متر کیلومتر ټول موجود دي چې په هر یو تاسو پوهیږئ هغه تاسو انتخابولی شئ نو موږ فلحال انچ پرېږدو له هغه نه وروسته موږ سره اورینټیشن دی دغه پاڼې دغه صفحې اورینټیشن څنګه وي لنډسکیپ وي که پورټریټ وي نو تاسو کولی شئ هغه دلته انتخاب کړئ او بل موږ سره ریزولوشن دی عموما د نارملي چې موږ څونه کار کوو 300 ډي پی آی ریزولوشن کافي وي په دې باندې به هم زه بیا تاسو ته سپریټ یا جدا ویډیو جوړه کړم چې ډي پی آی څه ته ویل کېږي ریزولوشن څه ته ویل کېږي فلحال بس همدونه پوه شئ چې 300 موږ سره کافي ریزولوشن دی او دا به موږ 300 پرېږدو هر کله چې تاسو کله کورل ډرا خلاصوئ نو دا وینډو تاسو سره شو کیږي که تاسو غواړئ چې دا وینډو د تاسو سره بار بار شو نشي نو بیا تاسو کولی شئ دلته ټک مارک ولګوئ چې ډو ناٹ شو دس ډایلاګ اگین دا چې کله تاسو ټک مارک آن کړئ او کې کلیک کړئ نو بیا تاسو سره دا هر ځل چې کورل ډرا خلاصوئ دا وینډو باندې راځي نو زه دا ټک مارک لرې کوم او کې کلیک کوو نو تاسو ګورئ چې موږ سره کورل ډرا خلاصه شوه او د دې چې کوم هغه انټرفیس دی هغه موږ سره راغله موږ سره اپشنونه هم شول او نور ټول هر څه موږ سره موجود دي له دې نه مخکې چې موږ د شیانو سره بلد شو راځو هغه ملګري چې مخکې فوټوشاپ کې کار کړی وي یا السټریټر کې کار کړی وي او یا هم تور رنګ خوښوي او یا هم تور ډیزاینونه خوښوي چې موږ ورته ډارک تیمز وایو نو تاسو کولی شئ د دې هغه کوم انټرفیس دا ټول بدل کړئ د بدلولو لپاره تاسو کولی شئ ټولز ته راشئ ټولز کې تاسو کولی شئ اپشنز ته راشئ اپشنز نه وروسته تاسو کولی شئ کسټمایزیشنز ته راشئ دلته به کلیک کړئ تاسو سره به دا وینډو خلاصه شي تیم به تاسو له انتخاب کړئ فلحال لایټ دی تاسو کولی شئ میډیم انتخاب کړئ نو لږ څه به نور تور شي او که تاسو غواړئ چې ډارک استعمال کړئ نو تاسو سره به دغسې ډارک راشي او که غواړئ چې بیخي بلیک شي نو تاسو کولی شئ بلیک انتخاب کړئ خو زه ډارک خوښوم عموما کار ډارک کې کوم نو ډارک انتخابوم او هغه ملګري چې د سترګو ستونزه لري او دغه واړه واړه اپشنونه ورته صحیح نه ښکاري هغه کولی شي له دغه ساحې څخه د دې سایز لوی کړي مثال زه راځم یو اندازه لویوم تاسو ګورئ دا موږ سره ټول لوی شو که نورې لویول غواړئ تاسو کولی شئ خپلې خوښه ته په کتلو سره دغه اپشنونه ټول فنټ اپشنونه څه چې دلته موجود دي تاسو کولی شئ دا ټول لوی کړئ نو زه راځم الحمدلله زما سترګې کار کوي عینه کې هم لرم ضرورت ورته نشته نو زه راځم دا سل ساتم له هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کوو نو دا شو زموږ سره د کورل ډرا انټرفیس موږ به ټول کار په همدغه طریقې سره کوو اوس راځو د چې کوم موږ سره اپشنونه دي د شیان دي موږ سره له هغه سره بلدیږو چې کوم شیان دي کې موږ سره موجود دي له هر څه نه وړاندې هر پروګرام کې موږ سره موجود دي هغه موږ سره مینو بار ده مینوګانې دي موږ سره مینوګانې کې مختلف اپشنونه دي چې موږ به د ډیزاین په وخت کې ترې استفاده کوو البته ټول تشریح کول به ګران کار وي خو ټول زه تاسو سره واده کوم چې ټول هغه مهم اپشنونه ټول هغه مهم کارونه چې ډېر زیات موږ ورسره مخ کېږو هغه به زه تاسو ته تشریح کوم له هغه نه وروسته موږ سره سټنډرډ ټول بار دی دلته چې موږ سره دلته هم مهم اپشنونه راټول شوي دي راجمع شوي چې زموږ د کار د تیزوالي او د اسانتیا لپاره زمینه سره مساعده شوې ده دې ساحه کې موږ سره ټول باکس دی دلته موږ سره ټولز دي د دې ټولز اړوند نور پراپرټي چې دا موږ سره هغه دلته موږ سره پراپرټي بار دی یعنی دغه پراپرټي بار چې دا موږ سره د ټول باکس پورې مربوطه ده د کې چې هر اپشن انتخابوي دا پراپرټي باکس به د هغه اړوند معلومات تاسو درکوي مثال که دلته راشم کروپ انتخاب نو تاسو ګوره د هغه اړوند دلته اپشنونه خلاص شو که زه راشم دلته ریکټنګل اخلم نو د هغه اړوند تنظیمات یا اپشنونه دلته خلاص شو که زه راشم مثال ا لیکلو لپاره اخلم نو تاسو ګوره د هغه اړوند سیټینګز دلته موږ سره راغله نو دا موږ سره مربوط د دې ټولز دي هر ټول چې تاسو انتخابوي د هغه نور پراپرټیز تاسو کولی شئ دلته وګورئ له دې نه علاوه دلته موږ سره دغه ساحه چې موږ سره مخکې هایډ تاسو چې کله لومړي ځل لپاره خلاص دا تاسو سره شو کیږي دا موږ سره ډاکر دی ډاکر کې موږ سره فلحال هندز دی هندز موږ سره کله چې تاسو دلته یو اپشن انتخاب کړئ د هغه اړوند معلومات تاسو له درکوي چې دا څه لپاره استعمالیږي خو دا موږ سره صرف د هندز د بخش کار دی دلته موږ سره نور ډېر کارونه کیږي ډېر سیټینګز وي دلته موږ سره فلحال موږ راځو له دغه وړي آیکن په واسطه تاسو کولی شئ دا دلته راټول کړئ بیرته راوستل غواړئ د ګورئ موږ سره کوم اپشنونه چې دلته موجود دي هغه کولی شئ تاسو بیرته راولئ مثال هند باندې کلیک کوم نو ما سره بیرته راځي بیرته ورې کوم نو دلته کلیک کوو دا به موږ سره بیرته
دلته بنديږي او یا هم کلپ کیږي بل موږ سره کلر پلیټس دي رنگونه دي موږ سره مختلف دلته تیار موجود رنگونه دي موږ کولای شو لدی څخه په خپل ډاکومنت کې کار واخلو چې د ویل کیږي کلر پلیټس د دې نه علاوه بیا لاندې چې کومه برخه د موږ سره د ویل کیږي سټاتس بار سټاتس بار کې موږ سره د کلرز دي کلرز چې د موږ سره په دوه رقم دي چې د آوټلاین کلر دی او بل موږ سره د خپل د فل کلر دی دا موږ سره د فل کلر دی او دا موږ سره د آوټلاین کلر دی البته مربوط د ابجیکټس د دې نه علاوه د موږ سره پیجز دي پیج ټیب دلته ویل کیږي تاسو کولای شئ دلته اگر ځانته صفحې واخلئ په الحال موږ سره پیج 1 یعنی یوازې یو صفحه ده که تاسو ډیرول غواړئ د موږ سره اپشن شته په دې باندې به کلیک کړئ تاسو سره بل صفحه هم راشي بیا کلیک کړئ بل صفحه به راشي سونه پیجز تاسو غواړئ کولای شئ دلته کریټ کړئ ډیلیټ کول لپاره تاسو کولای شئ رائټ کلیک کړئ ډیلیټ باندې کلیک کړئ تاسو سره به دا صفحه بیرته ډیلیټ کیږي او دا خو د همدغه صفحو کنټرول چې تاسو کولای شئ مخ کې ورسته لاړ شئ صفحو کې د کې خاص نشته او په دې خو به تاسو پوهیږئ دا موږ سره سکرول بار دی او دا هم موږ سره رولر دی د پوینټر راولم دا هم موږ سره رولر دی او دا هم موږ سره رولر دی او دغه چې د موږ سره زموږ د ډاکومنت دی حکم ډاکومنت چې موږ خلاص کړو په کار کې هغه ډاکومنت دی موږ کولای شو په یو وخت کې مختلف ډاکومنټس خلاص کو په الحال موږ سره ډیمو خلاصه ده که زه بل ډاکومنت خلاصوم نو دلته به کلیک کوم ما سره بیا هم هغه ډایلاګ باکس راځي او کله چې کلیک کړم دلته موږ سره بل ډاکومنت خلاصيږي دا ډاکومنت موږ سره جدا شو دا ډاکومنت موږ سره جدا شو چې موږ کولای شو پکې کار وکړو نو په الحال زموږ یو ډاکومنت په کار ده نو ډیمو بل ته موږ سره کفایت کوي نو دا موږ سره د دې د انټرفیس هغه خبرې وي تاسو له به اوس پته لګېدلې چې دلته موږ سره څه شیان دي او موږ به څنګه له ده څخه کار اخلو بله مهمه خبره په دې کې چې بیسکس کې راځي لږ تاسو له درس دې کې لږ ډېر په دې در کوم چې زموږ هم لږ ذره امتحانونه دي کېدای شي ما نه ویډیوګانې لږ وځنډېږي لږ دمه به پکې راځي وقفه به پکې راځي 2 ورځې پس 3 ورځې پس به راځي نو دغه ویډیو چې د دې کوم بیسکس دغه ټول تاسو له په دې ویډیو کې زه غواړم چې تشریح کړم نو راځو په دې کې تر ټولو بله مهمه خبره د امپورټ او ایکسپورټ ده کله چې موږ کورل ډرا ته یو څه امپورټ کوو د هغه موږ سره مختلفې لارې دي لومړنۍ چې کومه لاره ده سټنډرډ بارډ کې به تاسو وګورئ دلته موږ سره یو غشی ده او دلته لیکلی که امپورټ کله چې په دې باندې کلیک کړو موږ سره د کمپیوټر وینډو خلاصیږي او چې موږ سره هر چیرته فوټیج موجود وي عکس وي ابجیکټ وي هغه موږ کولی شو انتخاب کړو انتخاب نو ته امپورټ باندې کلیک کړو نو تاسو ګورئ زموږ ماوس کانسر پورې دغسې یو ایرو لګیږي اوس که تاسو غواړئ چې کوم عکس دی هغه په خپل حال دلته راشي یعنې د هغه چې کوم سایز دی د هغه چې کوم اندازه ده هغه برقرار وي نو یو کلیک وکړئ هغه عکس به په هماغه اندازه ستاسو دغه ډاکومنټ ته دلته راوړل کیږي خو که چیرې تاسو غواړئ چې نه کوم اندازه چې تاسو ورکوئ په هغه اندازه راشي نو بیا تاسو کولی شئ بیا هم دلته راشئ کلیک وکړئ او عکس انتخاب کړئ امپورټ باندې کلیک کړئ اوس چې څونه اندازه کې دغه عکس راوستل غواړئ تاسو به ماوس کلیک ونیسئ او هغه به ورته ډرا کړئ کله چې ډرا کړئ نو ستاسو عکس به په هماغه اندازه کې دلته امپورټ شي د امپورټ کولو بله طریقه موږ سره داسې ده چې رابشئ فایل ته فایل کې به راشئ دلته تاسو امپورټ اپشن بیا هم موجود دی په دې به کلیک کړئ بیا ورته سره وینډو خلاصیږي عکس به انتخاب کړئ امپورټ باندې به کلیک کړئ تر ټولو ډېر استعمالیدونکي طریقې هغه موږ سره شارټکټ دی کنټرول آی کله چې تاسو په کیبورډ کې کنټرول آی پریس کړئ نو تاسو سره بیا هم هماغه وینډو خلاصیږي او هلته به تاسو خپل عکس انتخاب کړئ امپورټ باندې به کلیک کړئ تاسو سره به هغه امپورټ شي زه راځم دغه عکس امپورټ کوم دلته راوړم اوس بله خبره راځو موږ څنګه کولی شو یو عکس یو فایل ایکسپورټ کړو یعنی یو عکس غواړو چې جی پی جي په شکل کې وباسو یا پی ډي اف په شکل کې وباسو مثال موږ ډیزاین کړی زموږ ډیزاین ټول خلاص شو هر څه پای ته ورسېدو اوس غواړم چې هغه ایکسپورټ کړم د هغه لپاره موږ څه کولی شو نو د هغه لپاره بیا هم دلته سټنډرډ بار کې موږ سره اپشن شته دی ایکسپورټ دا موږ سره د ایکسپورټ اپشن دی په دې باندې به کلیک کړئ تاسو سره به کمپیوټر خلاصیږي چې کوم ځای کې دغه عکس تاسو ثبتول غواړئ هغه به انتخاب کړئ مثال زه ډیسکټاپ کې ثبتوم نو موږ سره ډیسکټاپ انتخاب شو دلته به فایل ته نوم ورکړئ نوم ورکول نو وروسته بل تاسو له ټایپ انتخاب کوئ چې په کوم ټایپ کې تاسو دا ایکسپورټ کول غواړئ مثال جی پی جي کې کوئ پی ډي اف کې کوئ اډوب السټریټر کې کوئ هر یو کې چې تاسو کول غوښته هغه به انتخاب کړئ مثال زه ورته وایم چې جی پیک نو جی پیک انتخابوو اوکې ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ تاسو دغه عکس چې د هغه اړوند به نور سیټینګ دلته تاسو ته شو شي چې د ریزولوشن څه دی رنګونه کوم استعمال شوي دا به تاسو دلته شو شي په دې باندې بیا موږ بله ویډیو جوړو پوره چې دا موږ سره څه شیان دي او څنګه باید موږ سره موجود وي فی الحال به تاسو اوکې باندې به کلیک کړئ اوکې کلیک کولو سره یو ځای به ستاسې هغه عکس ډیسکټاپ ته راشي او بیا تاسو کولی شئ هغه عکس یا چا ته ولېږئ او یا هم ځینې کار واخلئ
دا موږ سره د ایکسپورټ خبره وه د ایکسپورټ بله طریقه هم موږ سره هماغه ده چې فایل ته به راځو فایل کې به راځو دلته موږ سره ایکسپورټ دی ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ چیرته ثبتول غواړئ هماغه څه خبره ده صحه به انتخاب کړئ ټیب به انتخاب کړئ او ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ هلته چې موږ سره کوم سیټینګز راځي هغه به ورته وکړئ او اوکې باندې کلیک کړئ ستاسو فایل به هلته سیف شي او یا هم کولی شئ په کیبورډ کې کنټرول ای پرس کړئ کنټرول ای چې کله پرس کړئ بیا هم هماغه د کمپیوټر وینډو خلاصيږي او تاسو کولی شئ خپل هغه عکس یا فایل هر څه چې تاسو سره موجود دی هغه هلته سیف کړئ اوس راځو موږ سره بل خبره د سیف د فایل ته راځو فایل کې تاسو ګورئ موږ سره سیف دی ګورئ یو موږ سره ایکسپورټ دی امپورټ دی او بل موږ سره سیف دی سیف پورا دغه ډاکومنټ تاسو ثبت کوي په یو ډاکومنټ کې کېدای شي موږ سره 2 3 4 5 6 پیجه موجود وي خو چې کله موږ غواړو دغه ټول پیجونه ځان ته د کورل ډرا په فارمټ کې سیف کوو چې آینده کې غواړو له هغه څخه کار واخلو نو موږ بیا کوو راځو دلته سیف نه استفاده کوو سیف باندې کلیک کوو کوم ځای کې چې د خپل فایل ثبتول غواړو نو هغه ساحه ول انتخابوو سیف باندې کلیک کوو زموږ دغه فایل هلته سیف شي خو که چېرته غواړئ چې په یو ډاکومنټ کې یو محسوس ځای او یا هم یو محسوس ډیزاین سیف کړئ لکه عکس غوندې یا بل فارمټ غوندې بیا به تاسو ایکسپورټ څخه استفاده کوئ نو دا موږ سره فرق دی د پوره ډاکومنټ د سیف کولو لپاره سیف څخه استفاده کوو او د یو عکس د یو ابجیکټ د یو پاڼې د ثبتولو لپاره موږ له ایکسپورټ څخه کار اخلو په دې کې بل موږ سره مهمه خبره ده چې دغه زموږ ورک ایریا ده چې دا موږ سره په انټرفیس کې پاتې شو چې ما تاسو ته ویلې وې موږ چې کوم ډیزاینونه کوو کوم کارونه کوو هغه موږ کولی شو د کورل ډرا په دې ټولو ساحو کې وکړو چې هر چیرته موږ وغواړو کولی شو دا ډیزاین دلته موږ وکړو خو پرنټیبل چې دی هغه موږ سره یوازې دغه ساحه ده کومه ساحه چې تاسو ته سپینه ښکاري موږ بیا چې کله کورل ډرا نه پرنټ کوو او یا هم هغه پی ډي اف ته وباسو نو موږ سره صرف دغه ساحه به وځي نو تاسو به ډیر زیات احتیاط کوئ کله هم چې کار کوئ که کتاب باندې کوئ که مجلې باندې کوئ که ډیزاین باندې کوي نو د هغه دغه ایریا به تاسو ورلټاکئ که چېرته تاسو دغه ساحه انتخاب نه کړئ او بیا هغه چاپوئ او یا هم پی ډي اف کوئ نو بیا چې کله داسې موجود وي مثال دا عکس ما سره داسې موجود وي نو د دې عکس چې کومه ساحه دغه پاڼه کې موجود وي تر دې ساحې پورې به راځي او د دې نه دې خواته چې کوم ساحه ده د هغه به موږ سره نه راځي او چې بیا کله دا پرنټ کوئ هم د دې چې کومه ساحه د پاڼه کې د هغه به پرنټ کېږي او باقي به موږ سره نه پرنټ کېږي نو همیشه چې تاسو ډیزاین کوئ هغه ډیزاین لپاره به ساحه ټاکئ او په هماغه خپله ساحه کې به ډیزاین وکړئ باقي دا ټولې ساحې ستاسو دي د ټول نه تاسو کولی شئ ګټه واخلئ نو دا د کورل ډرا 2019 تقریبا 2020 ډیر نږدې دی هغه ته ډیر خاص فرق پکې نشته هغه ټول سیټینګز هغه ټول سیټ اپس د هغه انټرفیس چې تاسو ورسره بلد شوئ امپورټ ایکسپورټ سیف په دې ټولو ما تاسو ته کار وکړم په بله ویډیو کې به لږ نور هم مخکې ځو تاسې پر دغه ویډیو فی الحال کار وکړئ که څه ستونزه او څه غوښتنه وه ما له کمنټ پرېږدئ تر بیا چې راځم تاسې په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان